بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، تاسو ټولو ته په ننني درس کې ښه راغلاست وایم. رسیدلی یو 40 صفحې ته. نن زموږ درس په کتاب العربیة بین یدیک لومړی ټوک 40 نمبر صفحه، 4مه برخه، 4م چپټر، 20م درس کې المفردات دي. المفردات په دې درس کې دا موږ چې په 4مه وحده کې یو، 4مه برخه کې یو، د دې مهم لغات او نوي الفاظ دي چې هغه زده کوو. زه یو معنا کوم. ینامو ویده کیږي، یستیقظو راویښیږي، یذهبو زی، یکنسو جارو کوي، یغسلو پریمینځي وینځي واشنګ، یکوي استری کوي، یشاهدو ګوري، کبیر غټ، کتاب، صحیفه اخبار، تلفاز تیوی، مدرسه ښوونځی، مکتب د درس ځای، سیاره موټر، حافله بس، ملابس جامې، اطباق کاسې پلیټونه، الصباح سحر، الفجر ډیر سحر. نو پوهېږم پښتو کې به ورته کوم خاص لفظ لرو الفجر ته که نه؟ که چاته معلوم وي نو کمنټ کې زه به هم زده کم. الفجر هغه سحر ته وایي، څوک ورته صبح صادق وایي، څوک ورته سهار وایي، څوک ورته سهار وختي وایي، خو فجر عموما د سهار لمونځ چې کوم کېږي همغه ټایم ته الفجر وایي. او عربي ژبه کې دومره دقیق نومونه شته چې 40 ساعته لرو او 40 نومونه لرو. حتی د 12 نه تر 1 بجو پر وخت لپاره په عربي ژبه کې بیل نوم دی، د 1 نه تر 2 پورې هغې لپاره بیل نوم دی، د هر ساعت لپاره چې د موسم کې وي دې لپاره په عربي کې بیل نوم دی. ځکه نو عربي ډیره فصیحه ژبه ده. او پښتو کې نو سحر او سحر به څه ووایو؟ ساعه ساعت، ساعه زمنیه مطلب بجې چې پښتو کې ورته وایو. ساعه زمنیه مطلب اوس چا نه پوښتنه کوي کمې ساعه څو بجې دي، مطلب دا نه دی چې څو ساعتونه دي. نو زمنیه قوسینو کې ځکه زمنیه ورسره لګولی چې ساعه دې ساعت ته هم ویل کېږي، د زوړن چې وي یا پلاس چې وي، او بجو ته هم ویل کېږي. صلات یا صلاه لمونځ، مبکرا وختي، متأخرا ناوخته. دا وګورئ دا مبکرا چې کوم روان دی ډېر داسې په طب او طبیعت روان دی. متأخر چې وګورئ چې ناوخته شوی پرې منډې وهي، چا نه چې مونځ جمع م ولاړه وي اخر کې منډې ورپسې وهي، چې څوک چې دفتر ته هم ناوخته ځي منډې وهي، مکتب ته هم چې څوک همداسې منډې وهي. نو متأخرا ناوخته. عمل کار، عطله رخصتي چوټي. انتقالی گو 15 نمبر صفحه، 15 نمبر صفحه کې تمرینونه شروع شوي. التدریب الاول لومړی تمرین. صل بین کل صورتین بینهما علاقة. موږ دلته 1 2 3 مثالونه زه حلوم، بیا دغه 2 تاسې ته پرېږدم، دا به تاسې حلوئ. دلته 2 داسې تصویرونه پیدا کوو چې هغه یو بل سره اړیکه ولري. دا 3 زه حلوم. یغسلو، یغسلو چې سره اړیکه لري؟ اخبار سره. خو یغسلو معنا وینځي، نو الفجر سره اړیکه نه لري. یستيقظ سره هم نه. یکوي سیاره،
یکوي سره ولې اړیکه لري؟ ځکه چې کله چې موږ جامې پرېمینځو هغې نه وروسته یې استري کوو نو جامې هم مینځل کېږي، غسل ورکوو په اصطلاح. او یکوي استري هم جامو سره اړیکه لري او یغسلو هم جامو سره اړیکه لري. نو یغسلو نه به داسې یو خط په قلم کش کو تر یکوي پورې. کتاب د دې لپاره چې تاسې هم خپل ځان وازمایئ، ویډیو سټاپ کړئ، دا تمرین حل کړئ، بیا د هغې نه وروسته ویډیو پلی کړئ چې تاسې دا تمرین صحیح حل کړی دی که نه. ویډیو سټاپ کړئ او مخکې لاړ شئ. کتاب کتاب وګوره الفجر سره اړیکه لري؟ نه. صحیفه دې سره اړیکه لري ځکه کتاب هم لوستل کیږي، اخبار هم لوستل کیږي. حافله بس چې سره اړیکه لري ډېر واضح ښکاري دا خو ځکه دام 4 ټایره لري، دام 4 ټایره لري، دام پټرولو تیل خوري، دام پټرولو تیل خوري. نو حافله نه به یو خط داسې کش کو دې موټر ته. دا چې اوس به تاسې ویډیو سټاپ کړی وي او خپله مو حل کړی وي نو دا هم وایم، دا ټول مثالونه حلومه. الصباح کې څه خلک کوي؟ یستیقظو راویښیږي که نه؟ ینامو ویده کیږي. دا به چیش سره او غلط شم ځکه الصباح او الفجر نږدې دي که نه؟ الصباح او فجر چې دي دا سره نږدې دي ځکه فجر لږ وختي سحر وي او دا صباح سحر وي. زموږ پښتو کې دواړه سحر دی. ینامو یستیقظو سره اړیکه لري، دواړه خوب پورې تړلي موضوعات دي. التدریب الثاني په څومه صفحه ده؟ لا هم 75 صفحه کې و. التدریب الثاني دویم تمرین دی. صل بین الکلمة والصورة المناسبه. دا هم زه حلوم خو تاسې ویډیو سټاپ کوئ، که کتاب کې وي که ویډیو کې وي. اول یې تاسو حل کوئ بیا وروسته ویډیو پلی کوئ چې ما څنګه حل کړی، صحیح دی تاسې حل کړی که غلط. نو راځو مدرسه دې نه به خط کش کو دې ځای ته دال. اطباق پلیټونه دې ځای نه به خط کش کو دې پلیټو ته. تلفاز دې نه به خط کش کو دې تلویزیون ته. کتاب دې نه به خط کش کو دې کتاب ته. ملابس دې نه به خط کش کو دې جیم ته. انشاءالله ډېر اسانه دی، تقریبا دا به د کم عمرو ماشومانو لپاره ډېر په درد خوري. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل إن كنا أحياء، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.